طالبان او افغان حکومت د مخامخ خبرو پیل له قطر کوي، هغه هیواد چې امریکا او طالبانو لپاره د مذاکراتو بستر برابر کړی و. د قطر د حکومت یو پلاوی په تیرو څو ورځو کې له کابل لیدنه وکړه او د سولې په مذاکراتو یې ولسمشر او مصالحې شورا له رئیس سره ولیدل. اوس د سولې په چارو کې د دولت وزارت وايي خبرو لپاره چمتو دي او ممکن لومړی پړاو خبرې په دوحه کې پیل شي. د هوکړې له مخې ټاکل شوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات تر راتلونکو څو ورځو پیل شي. د مذاکراتو د ځای په اړه انتخابونه شته او ښایي د مذاکراتو پیل په قطر کې وي. مذاکره کوونکي پلاوی په بشپړ ډول چمتو دي او د کرونا په خاطر تدابیر له وړاندې په پام کې نیول شوي تر څو ترې اغیزمنتیا راکمه شي. د بندیانو تبادلې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ باور رامنځته کړی، خو تر اوسه پورې ټول 15,000 بندیان نه دي آزاد شوي. تمه کېږي چې په لومړي پړاو خبرو کې اوربند او راتلونکي حکومت په څرنګوالي خبرې وشي. کېدلی شي چې هغه به د اوربند موضوع وي او دوهم بیا به د حکومت کم و کیف وي چې آینده حکومت به څنګه حکومت وي، په څه طریقه حکومت به وي، موقته اداره به وي، بل څه وي. دا ضروري خبرې دي چې اول به ذکر کېږي، خو تر ټولو د بحث باید فکر باندې په اولنۍ مجلس کې به د مجلس لپاره یو صحیح میکانیزم جوړېږي، ایجنډا به جوړېږي، بیا به په ایجنډا باندې بحث وشي. سعودي عربستان، روسیه او چین په قطر کې طالبانو سره د خبرو لیوالتیا نه لري او دا هیوادونه په اروپا او ازبکستان کې د خبرو د پیل ملاتړي دي. خو تحلیل کوونکي د قطر د رول په اړه مثبت لیدلوری لري او تمه لري چې دا هیواد به خپل خپلواکي وساتي. ولې هر هغه هیواد چې هغه د افغانستان لپاره ښه نیت ولري، د افغانستان د همسایګانو تر مستقیم تاثیر لاندې نه اوسي او بین الافغاني مذاکراتو د پاره دغسې یوه فضا جوړه کړي چې بغیر د بیروني فشار نه افغانان په آزاده توګه باندې یو د بل سره هغه مسایل چې هغه د دوی ترمنځ تر اوسه لا حل پاتې دي په هغې ټولو باندې آزادانه بحث وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې خبرې به کله پیلیږي. د مصالحې عالي شورا تشکیلات هم پوره نه ده او د دواړو اړخونو ترمنځ ټاکل شوي شمیر بندیان نه دي آزاد شوي. هغه څه چې کولی شي دا پروسه څو ورځې شاته کړي.